د هیواد پر 80 سلنه پاکو خویندو تور لګول. دا کس چې د ټولنیزو رسنیو له قوله عبدالغفار پوپل نومیږي په یوه تلویزیوني بحث کې تور لګوي چې 80 سلنه د ښوونځي نجونې زده کوونکې په ټابلیټکا ګولیو چې یو ډول نشهیي توکي دي روږدې شوې وې او په ښوونځیو کې یې پیر پلور کېده. په مکاتبو کې اکثریت یعنی تر 80% نجونې روږدې شوي دي. تابلیټکاو په نامه او مخدره توکو خرڅ او فروش او راکړه ورکړه په مکاتبو کې عادي خبره. ته خدای ته څه ځواب لري پاچا صاحب؟ ستا پخواني چارواکي څه ځواب لري؟ دا اوس د امارات چې د کومې ګندګۍ په دغه مکاتبو کې راپورته شوي دي که هغه افشا کړي په خدای ته به دې سر مات کول. دې موضوع ته په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي او یاد کس یې د ملت او دولت پر وړاندې مجرم بللی ده او له اړونده مسیلونو یې غوښتنه کړې ده چې له دې کس د دې تور سپیناوی واخلي او په خپله سزا یې ورسوي تر څو بیا څوک دا جرأت ونه کړي چې په مسلمانو افغانو خویندو ورته تور پورې کړي. او یاده دې وي چې اکثریت خلک په دې باور دي چې داسې تورونه د نظام د تخریب لپاره ترسره کیږي. د همدې موضوع اړوند په قرآن کریم کې الله جل جلاله د النور سورت په 23 آیت کې فرمایي دې کې هیڅ شک نشته هغه کسان چې پر پاکلمنو ناخبره او مؤمنو ښځو د بد اخلاقۍ تور لګوي په دنیا او آخرت کې د لعنت او لوی عذاب مستحقین دي.